ګرانو ماشومانو السلام علیکم. هیله لرم ټول جوړ روغ راغلي وئ چې خپل نوي ښکلي درس ته غوږ ونیسئ. بیا به هم خپل درس د بسم الله الرحمن الرحیم په کلمه پیل کړو. اوس یې تاسو ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. د نن ورځې درسم شکلونه دي. دې شکلونو ته وګورئ څومره ښایسته دي. دا زیړ ستوری دی، سور مثلث دی، شیرچایی مربع ده، د لاندې دایره، نیم دایره او مستطیل دي. اوس به بیل بیل درته ووایم. دا ګلابي څه شی دی؟ دا ګلابي تاسو وایاست. ستوری دی. آفرین، شاباس. دا ستوری دی، د شپې په آسمان کې وینئ. او په دې شکل کې دا د هندوانې ټوټه څه شی ده؟ په څه شکل ده؟ د مثلث په شکل ده. آفرین، شاباس. 3 کونجه لري. ډېر ښایسته معلومیږي. او دې شکل کې دا 2 زیړ بالښتونه په څه شکل دي؟ 4 کونجه لري. ټولې برخې یو شان دي. دا د مربع په شکل دي. آفرین، مربع، د مربع په شکل. او په دې شکل کې وګورئ دا زیړ لمر، دا ښایسته لمر چې هیڅ کونج نه لري، ګردی په څه شکل دی؟ د دایره په شکل دی. آفرین، دا دایره ده، ډېر ښایسته. او دا سپوږمۍ چې په آسمان کې نیمه شوې ده، دا په کوم شکل ده؟ دا دایره نیمه شوې، نیم دایره ده. ډېر ښه، دا مو هم زده شو دا شکل. او دلته د دروازې او د یخچال د دروازې شکلونه څه دي؟ 4 کونجه دي او اوږده دي، لږ اوږده دي د مربع نه. دا مستطیل دی. آفرین. خدای دې وکړي چې دا درس مو هم زده شوی وي. نور نو مو وخت پوره دی. د خدای په امان.